خبر په شمالي وزیرستان کې 3 پاکستانی عسكر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو په یو امنیتي پوسټه وسلوال برید شوی و. د رسنیو راپورونو له مخې په دې پیښه کې 3 پاکستانی عسكر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د پاکستانی پوز ویلي په دغه برید کې افغانستان لوري د یاد پوسټي شوی دی. په ورته مهال کې پاکستانی رسنیو خبر خپور کړی دی چې په ډیر اسماعیل خان زوله کې هم په پولیسو وسلوال برید شوی وو. پولیسو پکې وژل شوي دي او یو بل وژوبل شوی دی. تر دې وړاندې هم د روانې میاشتې په لومړۍ کې د پاکستان پوز ویلي و چې د پولي پوسي غاړې افغانستان لوري ته په شمالي وزیرستان کې ترهګر برید شوی و او 2 سرتیري پکې وژل شوي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.